دومره اثر یې ژر ښکا کېږي د درود شریف ګورې هدایات ساتي. محمد بن سعید رحمه الله زموږ په علماو کې یو عالم دی، دی وایي ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شواروز کې یو څه اندازه درود شریف وایي. غیبي میلمه راته راغی، ټوله ورځ مې د میلمه سره ووهله، مجلس مې ورسره وکړ. ماښام ماخستن چې هغه بیده سو، زه چې خپلې خونې ته راغلم نو فکر مې وکړ چې درود خو راته پاته دی، هغه خو به وایم. په بستره کښېنست، درود شریف مې شروع کړ. شروع مې کړ، خوب را باندې زور وکړ، بیده سوی بیده سوی یم. خوب کې پیغمبر علیه صلات وسلام ګورم، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، ما ته وایي محمد بن سعید. ما ورته وویل لبیک یا رسول الله، حاضر یم، څه وایې؟ وایي پیغمبر علیه صلات وسلام راته ویله خوله دې رانږدې که زه مچوم. وایي ما ته حیا ودرېده چې اشرف المخلوقات ستا خوله مچوي، ته څوک یې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله نن ستا په خوله ایښوله کېږي. رسول الله د درود ویونکي خوله دونه خوند ورکوي. وایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې خوله رانږدې کول، ما ته حیا ودرېده، دا خوله مې لږ وپېچل، رسول الله پر بارخو مچ کړم. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مچ کم، په دغه مچولو باندې زه راوغورځېدم چې ومې کته خونه کې خوشبویي د رڼا ده. هغه بیبي مې هم راویښه سوه زما په ژړا باندې. هغه راته وایي سړی څه مسله ده؟ وایي ما ورته وویل ته خبره نه یې، رسول الله زموږ کره راغلی و، پیغمبر علیه صلات وسلام دلته تشریف راوړی دی. وایي هغه بیبي راته وویل سړی قسم په خدای څومره زیاته خوشبویي ده، څومره زیاته رڼا ده چې زموږ کره رسول الله راغلی. 8 شپې 8 ورځې وایي زموږ د دې خونې څه د خوشبویۍ بوی ولاړی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. که ما او تا په دې خوله پر رسول الله باندې درود وایي، یو شاعر وایي 1000 بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بیادبی است. که زر واره دا خوله په مشک و عنبرو پرېمینځم، بیا هم ستا نوم په یادول راته ګرانه بې ادبي ښکاري. خو بیا هم موږ مجبوره یو درود به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ډېر وایو.